موږ چې کوم دی دا وینډوز 8.1 انسټالیشن دی چې آیا وینډوز 8.1 څنګه موږ انسټالولی شو. نو داسې خو د انسټالولو مختلفې طریقې دي. موږ انسټالیشن دپاره مختلف میتھډز وایو که نه، لکه وینډوز 8.1 انسټالیشن څنګه کېږي هاو. نو د وینډوز 8.1 انسټالیشن چې کوم دی یاد ساتئ هغه یو موږ د سی ډي روم د لارې کولی شو، یعنې د ډي وي ډي ډیسک د لارې کوو که نه. تاسو چې عام ډي وي ډي ډیسک والی او د ډي وي ډي روم کې تاسو ډیسک واچوئ او بس سمپل انسټالیشن د هغې شروع کړئ. یو د یو تا ته ښکاري لږه څنګه لاندې ګورئ بیا هم راته ښکاري. یو اس بي نه تاسو یو وینډوز انسټالولی شئ، او بل چې کوم دی تاسو د پګزي لین کارډ ورته ویل کېږي د هغې د لارې انسټالیشن کېږي، او بل چې کوم دی د ریموټ سرور د لارې انسټالیشن کېږي. دا دوه خو نیټورک سره تعلق ساتي، خو موږ زیات کر د ټول نه امپورټنټ انسټالیشن چې کوم دی د ټول نه اسانه طریقه د انسټالیشن چې کوم دی نو هغه څه ده، هغه د یو اس بي انسټالیشن ده. نو زه ځکه دې ته امپورټنټ لیکم ځکه چې د ډي وي ډي ډیسک نه کله هم تاسو انسټالیشن کوئ نو که چېرته سه 99% ستاسو انسټالیشن برابر شي او 1% ستاسو انسټالیشن پاتې شي، یا مطلب د ډیسک کې څه مشکل راشي یا مخکې انسټالیشن کار نه کوي، نو ستاسو 99% چې څونه انسټالیشن شوی دی هغه ټول به اټومیټیکلی د منځه به ځي سره. نو موږ کوشش کوو چې باید د یو اس بي نه انسټالیشن وکړو. د یو اس بي انسټالیشن ټوټل چې کوم څومره ساعت اخلي نو هغه زیات نه زیات چې کوم دی 15 یا 9 منټ اخلي، 6-7 منټس واخلي او ستا وینډوز یو په یو تاله انسټال کړي او تاله ګارنټي درکوي. دې ګارنټي درکوي چې خامخا دا انسټالیشن به 100% کېږي تا سره که چېرته نور هارډویر کې څه مشکل رانی شي. نو د ټول نه مونږ چې کوم نن انسټالیشن وایو نو وینډوز 8 انسټالیشن مونږ د یو اس بي د لارې نه به څنګه کوو. نن سبا څومره انسټالیشن چې کېږي نو هغه مخکې به د اپټیکل ډیسک نه به کېدل. اپټیکل ډیسک مونږ د ډي وي ډي یا دې ته مونږ اپټیکل ډیسک اپټیکل ورته ځکه ویل کېږي چې اپټکس په هغې باندې لګېدلي، په هغې باندې داسې یو شیشې لیر تو شوي که نه، نو ځکه یې ته اپټیکل ډیسک ورته وایي، او عام ورته مونږ سی ډي ډیسک یا ډي وي ډي ډیسک ورته ویل کېږي. نو د هغې انسټالیشن مشکل دا دی چې په هغه ډیسک نی سی ډي ډیسک خو ډېر نري وي، د هغې دپاره چې کوم میټیریلز وي یو ځل چې ته انسټالیشن وکړې په دویم ځل انسټالیشن کوې نو هغه تا سره هماغسې کار نه کوي، د مشکلات درکوي، سکریچ شي، خراب شي وغیره. او یو اس بي خو داسې انسټالیشن دی چې هغه ډېر په اسانه چټکۍ تیزۍ سره 1 by 1 که ته 1000 ځله انسټالیشن کې نو د هغه یو اس بي نه د هغې نه ته یو په یو کولی شي. نو یو اس بي مونږ سټارټینګ د څه نه کوو how to install Windows 8.1 from USB. Windows 8.1 installation زه کوم او دا installation from USB نه کوم چې آیا USB د لارې installation څنګه کېږي. د هغې دپاره یو څو شرایط دي. وینډوز 7 دپاره شرایط لږ زیات وي، وینډوز 8 دپاره شرایط دونه خاص خبره نشته دی. نو هغه یو څو شرایط دي. نمبر 1 دا چې تاله یو نیډ 1 GB USB 8 GB USB تا سره پکار ده د وینډوز 8 د انسټالیشن دپاره، او بل چې کوم دی تا سره وینډوز 8.1 ISO فایل پکار دی. وینډوز 8 ISO فایل ته دا دوه خبرې تا سره پکار دي باید چې دا دواړه فایل تا سره موجود دي. د ISO فایل دې څه شي د وینډوز 8 چې کوم دی ISO دې ته ویل څوک ورته ISO وایي، یو څو خبرې یاد وساتئ. دې ته وایي انټرنیشنل سټینډرډ ارګنایزیشن، دا یو 3 الفاظو لنډیز دی ISO. څوک ورته بیک اپ وایي، څوک ورته کاپي وایي، څوک ورته امیج وایي، څوک ورته کلون وایي. عام ورته موږ کاپي ورته ویل کېږي. ستا دا وینډوز 8 چې څومره فایلز دي د ټوټل راغونډ کړي او هغه ډایرکټ څوک نشي کتی. دا ولې راغونډ کړي دي په یو فایل کې ځکه چې دا وایرسونه وخي یا یو فایل ته ډیلیټ نشي. نو دپاره چې کوم دی دغه فایل ته مونږ ISO فایل ورته ویل کېږي. څوک ورته بیک اپ وایي، څوک ورته کلون وایي، څوک ورته امیج وایي، هر ځای کې یو خپله اصطلاح استعمالیږي. باید چې تاسو هماغه خپله اصطلاح وکاروئ او استعمالیږي. نو مطلب دا دی چې د وینډوز 8.1 دپاره لومبۍ انسټالیشن دپاره د یو اس بي نه اول خو تاله 8 GB USB پکار ده، او دویمه خبره دا ده چې وینډوز 8.1 ISO فایل تاله پکار دی. دا دواړه تا دپاره لازم او ملزوم دي. نو که تا سره دا دوه شرایط برابر ني یاد ساتئ تاسو وینډوز 8 نشئ انسټالولی. آلریډي ما سره 8 GB USB شته، یو شرط خو برابر شو، او دا وینډوز 8.1 ISO فایل ما سره دی
دا به تاسو در کوم ځان سره به کېږي وګوره دا ISO فایل دی او د CD په شکل کې دی دې کې ستا ټوټل فایلز یو په یو پراته دي کله دې ویو ته راشم نو ګوره کزه دا فایل نیم ایکسټنشن ته ټیک مارک آن کما نو ګوره ماته وی ISO وګوره اخر کې ود سری کلی دي ISO کین یو سی دیٹ یا نو ګوره دا ISO فایل دی نو دا شرط ما سره شته تاسو به سوچ کوئ چې دا ISO څه شي دی تاسو چې څومره فایلز دي هغه ټول په یو فایل کې راغون کړی دي او یو ځای کړی دي چې به وایرس وته نه لګي یا خراب نشي ډیمیج نشي ته څنګه ناست دغه دی کنه نور ځای نشته دی لګا بس باندې دا ور دې سونه ارینج داستی کنه تاسو او تاسو یو بل کې تاسو ورته ته جوړ بس د کسټ ته بل ځای نه ملاويږي اچھا جی نو ISO فایل مام ډاونلوډ مونږ خپل ISO فایل جوړول شو بیک اپ فایل جوړول شي مختلفه طریقې دي او خبره ده چې هغه ISO فایل ټیکنی او سره کارو کې بیا سي توګه باندې پکار نشي کولی بیا میسج را تر کې مشکل را تر کې انویلډ ISO هغه را تر کې دا غي د پرمخ کې به یو سافټ دی د پرمخ سپورټ مونږ یو سافټویر به انسټال او د انټرنیټ هم ډاونلوډ کوو او بیا هم اپډیټ کوو او ډاټ نت فریم ورک هم ته انسټال او when to boot پم کو when to flash پم کو when to get پم کو هغه ډیر کریټیکل میتھډ یو آسان میتھډ تاسو ته خېما ایزی میتھډ سره اول بتاوس دا USB کې دی کې چې تاسو څومره ډیټا دا هغه ته یو ځای ته کاپی واخله ځکه دې زدا فارمیټ کوما فارمیټ مطلب دا دی چې پدې کې څومره هر څه دي ا د مین زوړه ختمومه نو زه به دا USB اول د کمپیوټر کې ورکم I have to plug it وګوره دا حیات الله USB ما د کمپیوټر کې ورکړو دا څومره دا at least د ما سره 3 GB دی خو ډیټا پرته دا چا USB خیر دې چې ختم شي دی سبق نشته دی اچھا شخصي ډیټا مې ها نو ها دا خو ستا ټاپ هپ هاپ and so on اچھا دې دا ډیټا نه بس تیرشته زبدا فارمیټ کوم نو به بسو کې د USB باندې بر رائټ کلیک کې او تاسو براشه د فارمیټ تا او دې څنګه وګوره دا فارمیټ پکې تاسو د فیټ په ځای وسواله NTFS نیو ټیکنالوژي فایل سیستم NTFS پتا سو واخله ولی اخلمه فلحال دې کې سوچ تاسو مکوي دا یو طریقه ده د تیز کاپی پیسټ لپاره استعمالي کله چې ستا USB صحیح طریقې سره کاپی پیسټ نشي کولی سلو کاپی پیسټ کوي نو په USB باندې رائټ کلیک کا فارمیټ تراشه او دې څنګه سواخلا NTFS واخلا او دا سٹارټ کړئ ایزی نه بیا دا غي نه پس کوم دی د ای ډرایو تراشه او دا ISO فایل بدن سره په کمپیوټر کې کېګ دی پډی کې دا به تاسو کاپی کوم رستو په دې باندې بر رائټ کلیک کې په دې فایل باندې اصل چې فولډر باندې رائټ کلیک کې په دې فایل رائټ کلیک کې او راشه دې نه اوپن وذ تراشه او په دې اوپن وذ کې وینډوز ایکسپلورر باندې کلیک کا وینډوز ایکسپلورر په دې کلیک کا بس په دې چې کلیک کې تاسو دا کلوز کې کنه دا کلوز کا وګوره تاسو سره په دیس PC کې یو ډرایو به جوړ کړی لکه د وینډوز 8 په شکل کې په دې ډبل کلیک کا او سوای د دې فایل نه دا ټول انتخاب کوم اوس سره د دې فایل د کاپی کولو نه مخکې دا سیریل کی تاسو یادو ساتئ ځان سره خدا ریکارډینګ کې مې ذکر راوسته چې دا سیریل کی ورسره تاسو په کار راځي FHQNR XYXYC 8 PMPH 8 PMHT TV4PH and DRQ3H دا سیریل کی بس تاسو خامخا په کار راځي تاسو ما ویلو کنه چې وینډوز 8.1 کم یو ایډیشن بتاسو انسټال وي انټرپرایز نو ما مخامخ د انټرپرایز چې کوم دا کی ځان سره یادول پکاره دا ما ځکه ریکارډینګ کرا وستا زبر ټول فایلز به انتخاب کما سوای د یو نه نو کنټرول نی سودا یو کلیک کچې د یو فایل نه علاوه دا ویډیو دا کاپی کولو ضرورت نشته دی رائټ کلیک کا په دې فایل باندې کاپی کا او د کاپی نه پس کوم دی بیا ګوره دیس PC تراشه او په دې کې د خپل ډرایو ته راځي USB ته رائټ کلیک کو دې زنه سکا پیسټ ګوره څنګه چل مې کو USB مې کمپیوټر کې ورکړه فارمیټ مې کړه انټرفیس سره دا غنه پس پسو کې دیس PC ته راشه بیا وګوره هغه ای ډرایو ته راځي کوم ځای ارزه کې چې تاسو ری ISO فایل دی خو دی په ISO فایل باندې با رائټ کلیک کې نو رائټ په کلیک کې او دا اوپن نه
اوپن وذ تبراشه او سباندې با کلیک کې وینډوز ایکسپلورر باندې وینډوز ایکسپلورر باندې کلیک کا دا ټول فایل انتخاب کا خدایو فایل نه علاوه نو کنټرول 19 او دا کلیک کړئ زنه بس بیا وګوره رائټ کلیک کوما دا په دې ټول فایل باندې رائټ کلیک کې ټول خو انتخاب دي کنه کاپی کا او دا کاپی نه پس چې کوم دی وګوره راشه د خپل یو اس بي ته اف ډرایو ته او په دې باندې رائټ کلیک کا او دا پیسټ کا بس دې دې کې زموږ پیسټینګ شروع شو راځي دا به 100% دا فایل یو په یو کاپی کوي دي ځکه یو ځکه کله تا دا یو اس بي جوړ کړ کنه نو بس بیا چې هر یو کمپیوټر ته انسټالیشن کې ډېر په اسانه سره ته کولای شي یو کین ډو اټ ریلی سمپلی اور دیٹ आप सिर्फ डायरेक्ट में पेस्ट सिंपल सादा कागज में कॉपी कर देते हैं पेस्ट आईसो फाइल मुंगा द स्टडी नम जोड़ली शू खुदा मा सर चकम आईसो दे दा मुंगा द कंपनी नम कॉपी करे दे द कंपनी आईसो फाइल ले नो दा खदे वायरस न वखी मुश्किल पे कनिष्ठ मुंगा चकम खपल जोड़ को आई की मुश्किलात ढेर ज्यादा बस डायरेक्ट के वायरस हुई बस पूरा विंडोज सवा पते मरोज बांध खत्मी नमुंगा दा इंटरनेट नम डाउनलोड कोली शू द कंपनी ने चकल कवे नो तासु द इंटरनेट नम डाउनलोड कवे और खपलम जोड़ुली शू मुंगा खुदा गए बस द आईएसओ फाइल डिजाइन से रखिए द कंप्यूटर के एंड एंजॉय योर कंप्यूटर मुंगा को विंडोज 10 दे को विंडोज 8 दे को विंडोज 7 दा आ टूल द कंपनी ने डाउनलोड को मुंगा इंटरनेट चे सर तेज इंटरनेट भी तो तासु कवल शे दे लारना सही तो गसर सो के डाउनलोड है के खुदा द परता से लेग स्पीड ज्यादा पकारी ना आईएसओ फाइल मुंगा डाउनलोड करे दे लेकिन मुंगा खपलम जुड़ुली शू फقط दो रज या درې ځله کارو کې بیا هم دغه سي کلم چې تاسو آیسو جوړوي نو دا ته انویلډ آیسو مشکلات دل درکې او دا پرمننت سیز دی بس تاسو ځان سره فور ایور کې دا وینډوز 8 چې کلم ستاسو یو اس بي نه دا کې په سم دا طریقې ده بل دا سیم کول شي چې دا یو اس بي کړه تیار شي کنه نو دینه کاپی واخلې ډایرکټ هم د یو اس بي نه ټول فایل کاپی کو بل یو اس بي ته پیسټ کا هغه بوټیبل شو لکه اوس دا تیار شو کنه سلفي صدا دا ما کاپی کړه سلفي صدا دا فایل لاړ دا یو اس بي نه کاپی واخله بل یو اس بي کې ورواچو دا غنم یو اس بي جوړ شو بوټیبل یا ساته یو ساده یو اس بي دا یو بوټیبل یو اس بي دا خبره یادو ساته بوټیبل ډېر کسانو یو الکه بوټیبل یو اس بي مال جوړ کا بوټیبل یو اس بي هغه یو اس بي چې دا غنه وینډوز 8 یا وینډوز 7 یا وینډوز ایکس پی دا انسټالیږي یا کمپیوټر بوټ کوي کمپیوټر چلانے بوټ مطلب دا دی کمپیوټر چلانا ولته ویل کی ها یو اس بي چې دا غنه ته وینډوز 8 یا وینډوز 7 یا دا انسټالې د یو اس بي ته مونږه بوټیبل یو اس بي وته ویل کی تاسو ګورئ نه بوټیبل ډیسک په دې سی ډي غانو باندې لیکلي وینډوز 8 بوټیبل ډیسک نو بوټیبل وته ځکه ویل کیږي چې دا واچنو ډایرکټ سٹارټ کی تاسو چې فلم ور واچنو دا غره وینډوز انسټال شي کوئی یو اس بي کې تاسو بوټیبل نه وي سپکینو آیا دا غره وینډوز انسټالیږي قاری سے انسټالیږي چرې نشي کېږي موږ سره اصل چې تاسو پکې سم ډېر فلمونه واچو ډایرکټ اور په وینډوز انسټال کړئ کبھی نہیں ہو سکتی ہے چھوڑ دے اس بات نو دا وګوره چې کله دا بوټیبلټی دې برابر شي په ځا دا یو اسانه طریقه ده دا چې کله سل فیصد برابر شي بیا به دا استعمالوي څنګه هاو ټو یوز بوټیبل یو اس بي اوس د دې خبره ده چې دا برابر شي په څنګه کاروم how to install no say how to install Windows 8.1 from bootable USB how to install Windows 8.1 from bootable USB the USB na the bootable USB na Windows 8.1 بسنگ install no چکلم دا سل فیصد when done 100% دا کاپی برابر شستا سو ٹھیک ہے بیا بتا سو کہ plug into other computers نور computers کے بتا سو دا کے دی بل کمپیوٹر کی بتا یو ایس بی اور کے او دا غین پس شکل تاسو دا یو ایس بی تاسو بل کمپیوٹر کی ور کړه ما جو پیس ٹی وی چینل شروع plug into other computer پنور یو ایس بی کے پنور کمپیوٹر کی بتاو دا یو ایس بی اور کے او دا غین پس پتا سو ډایرکټ چکم دے یاد ساته turn on your computer خپل کمپیوټر به آن کې یاد ساته کله چا په کمپیوټر کې چرته وایرس وی کنه نو که چرته وینډوز دا خلاص وی نو هغه شټ ډاون کا
او دا غینه پس دا یو اس بی وته ورکا اسنه چې دا په کمپیوټر کې وایرس او تا یو اس بی ورکړه فایل لاړه ختم شو ډیمیجډ ځکه یو اس بی وایرس ډایرکټ وخی کنه نو کوشش کوي چې کلم بوټیبل یو اس بی تاسو سره جوړ شي نو دا ارچا په کمپیوټر کې ایجکټ کوي ورکوي ما ځکه هغه سره وایرس لګي دا فایل تاسو میز شي خراب شي تاسو نه نو ټرن آن کمپیوټر چالان کا او بیا پریس F12 د چا د پاره د ډیل د پاره د سونی د پاره دا سونی دی کنه موږ سره سونی د پاره F12 دی F9 هم دی اسوس د پاره ایسر د پاره توشیبا د پاره د پاره بتا سو ډیل وخه RF9 other computers د پاره لکه سونی شو and so on F11 کله نه کله موږ وکړو F11 دی F9 دی نو چې کلم تاسو دا یوز به ورکې دا غینه پس تاسو را چکم دی تاسو با کمپیوټر ته ګوره چې ته کم کمپیوټر کې انسټالیشن کې نو کډل وی اسوس وی ایسر وی توشیبا وی پاسه لگا سوکتے سٹینڈ اپ اول یار ون ٹائم غلطی پس سیکنڈ ٹائم خو بیا غلطی نہیں او بیا پہ رازی چاہنا موبائل کے دا مشکلات ہی کیا نا صحیح دیکھا نا نو تاسو بیا F12 بوخه یا با F9 بوخه اوس دا سونی کمپیوټر دی نو یا با F11 دی یا F9 دی کډل کمپیوټر تاسو په کلم چې یوز به ورکه F12 بوخه دا غینه پس بیا به تاسو انتخاب کې سلیکټ USB سٹوریج ډیوایس چا سره دا ډیل کمپیوټر شته لیټیټیوډ تو کم یو ډیل دی چای کې لکه سان طریقه تاسو ته او خای تاسو او خای دام خدای دوانه کدي دا خلک د پېښور یونیورسيټي کمپیوټر وړي ها انسټالیشن کې د لوکما خزانه بیا والا آراش دې کې به کوزه دې کې به پراش دا ها هم دا خو الله سره استړی کمه ها کوم دل کوم کنه او ته طریقه د خیم چې تاسو په خپل یو د درې کمپیوټر باندې کړو دا کمپیوټر دیګ لکټیز انسټالیشن کیږي نو ځکه ما دا کوم د طریقې ته په خپل به تاسو کې ون بای ون به اپلای کې نو زګوره دا دام لګزان سره والا دې کوم د لکوم ترای پر نیوز تر څو پورې پتا سو پریکټیکل کړی ني تاسو هم په خپل باندې لک پریکټیکل وکړئ کنه نو ګور اوس دا ما سره ډیل هغه سونی کمپیوټر یا با F9 یا با F11 وخی دا ډیل کمپیوټر دی F12 HP F12 F2 یا F12 F2 یا F12 دا غینه پس پتا سو یو سو سټیپس دي سی د سټیپس دا سټیپس تاسو غوړې کنه دا سټیپس پتا سو اپلای کوي کم سټیپس دي چې کله سلیکټ یوز بی سټوریج ډیوایس والے کنه نو ګوره دا ویډیو تاسو ته مې پلی کړل لگا چې تاسو ته پته ولګي وګوره دا ویډیو دغه بیا به تاسو دا سټیپس کاروي تاسو له دا آپشن درکې نیکسټ پې کې انسٹال نو باندې به کلیک کې بیا I accept the term license at terms دا به نیکسٹ کې بیا custom install windows only advanced بیا به نیکسٹ کې بس انسټالیشن شروع بس دا سمپل انسټالیشن سونا ساده بیا دا غینه پس کوم دی دلته بتاو ته چې ریسټارټ کوو اخر کې به ریسټارټ کا بس USB دی نه پس وباسه بس USB باسه نو د USB کارت یې سره نشته دی بل کمپیوټر کې انسټالیشن ته شروع کا اس خبره نشته او کو بل کمپیوټر کې انسټالیشن کې نو ورکا بل کې انسټالیشن شروع کا وګوره بیا تا ته گیټینګ ریډي ته وي چې ریډي کیږي دا هرڅ رو دا سکنه بیا دا غنه پستا سره وګوره دا قصې یو څه بیا دا سیټینګ تاسو در کېدل د خپل د کمپیوټر نوم وته ورکې سیټینګ ولا کولې شي کنه دا غسې کلر ولا چینج کې تغییر دا وګوره خپل نوم د کمپیوټر وته ورکا وګوره دا سي بیا دا غنه پس یوز ایکسپریس سیټینګ بواله دلته تاسو بس وګوره دلته ساين اوټ وداوت دا به کلیک کې ما لوکل اکاونټ ته براشه دلته ول خپل د کمپیوټر نوم وته ورکا
چې کوم ستانوم دی او بیا فینیش کا بس د سمپل انسټالیشن او نو څه کې یوزبینه مخ کې کیسه او دا هغه نه پس ټیپس دي کنه نه اسمان سے गिरेगा یا دا دریم ځل د وینډوز وی ښه او دغه دا کوېسچن یې کوي عجیب ان شاء الله تاسو زموږ سټوډنټس په لومړي مرز باندې راشي هر سیز دی کله چې د سنټر ته ورسې ورو تیریږي چې بیا کله چې سم وته نه چې څنګه راغلی ما سره لاړ شي کوشش کوم چې داسې ونه کوي ټیک ده کنه لومړی خاص شوق سره ساتي راضي او بس ناس دی داسې کړي سترګې کنه چې کله دا لږ وخت تیر شي داسې یو میاشت تیر شي نو ورو هغه سیریږي چې کله اخرت راشي بس هم داسې لاړ شي سرټیفیکیټ سره صرف لاس کی کوشش کوي چې دا زونه زده کې یو ګار ګیټ دیس ثینګز دا وینډوز 7 انسټالیشن دا ګره سونه آسان دی مړه بس وینډوز انسټال شو اینڈ انجوای ٹھیک ہے زه به انسټالیشن هم دې کې شروع کوم تاسو ته طریقہ ته دا